ډاکټر صاحب جی دا اوس که موږ وګورو ډېر خلک ځان ته ریشنل وایي، څوک ځان ته آزاد خیاله وایي، یا څوک چې په د ساینس کې مطلب سټډي وکړي او کریټیکل تھینکینګ وکړي، نو هغوی چې کله مخکې لاړ شي نو هغوی بیا داسې یو ځای ته ورسي چې بیا داسې غونډه خبرې کوي لکه چې هېڅ نشته، بس دا هر څه په خپله روان دي. او بیا لکه د هغوی بیلیف چې هغه لاړ شي ډاروین تیوري چې بس ډاروین چې ویلي دي یو دماکه وشوه او ځنګل کې خلک را پیدا شو، د ځناورو نه ورو ورو لکۍ لرګېدله او انسان دې جوړېده. خو لکه هغوی د مین مقصد چې هغوی کومه خبره کوي هغوی دا وایي چې لکه نعوذ بالله خدای پاک نشته. دغه فکرونه چې زموږ په شانتې هغه لږ علم والا خلک دي، لکه چې څومره یو سړی کم علم وي نو دومره ځان هوښیار ګڼي او دومره اوچتو اوچت ځایونو ته لاس اچوي. چې څومره کمزوري که نه نو هغومره د هغه د سوچ واګې نه. خو لکه اوس یو عام سړی یو خبره کوي نو هغه قسمونه وکړي چې دا خبره داسې ده، خو یو علم والا سړی چې خبره کوي اته مخکې 200 ځله سوچ کوي، هسې نه زه دا خبره وکړم او دا غلطه وي، یا زما د الفاظ چې دي نو هغه داسې نه چې خلک ته بل څه مطلب وایي. نو اصلي خبره دا ده چې د خدای موجودتیا چې ده لکه هغه خو یو عقیدي څیز دی، عقیده ده زمونږ، هغه مختلف پیغمبران را لیږلي دي، پیغمبرانو له کتابونه ورکړي دي، هغه کتابونه چې دي په طور چیلنج هغې کتابونه ویلي دي خلکو ته چې که د دې په شان یو آیات پیدا کولی شي نو ته پیدا کا، هغه چا پیدا نه کړو. بیا هغه پیغمبران داسې ماډل شخصیات وو چې د هغې په معاشره کې یو ګناه چا نه ولیدلې نو د هغې رښتینولي هم ثابته کړه، نو بیا هغې هغه خبره وکړه. خو تاسو چې د ساینس کومه خبره وکړه نو یو خو د پښتنو یو مینټلټي ده چې 3 ټایمه صحیح مونځ وکړي که نه نو بیا وایي د اوس به را باندې وحی راځي، وایي زه ورسېدم، نو دومره زر رسېدلو هم دي. ساینس چې دی نو هغه مونږ د بیهیویرل ساینسز نه چې مونږ دغه فزیکل ساینسز ته ځو یا دغه فلاسفیز ته ځو نو مونږ لا په کچات ناکام نه یو. کائنات چې دی نو دی خو څوک وایي چې دومره اربه کاله وشو، څوک وایي دومره اربه کاله وشو، د کائنات عمر دومره وګڼي او د ساینس عمر چې دی دا ټول 400 کاله نه دی. بعضې د طبیعاتو ماهرین وایي که چېرې د نیوټن او د کپلر او دغه زمانې د ګلیلیو دی او د دغې دا ساینس وایي نو انسان به لاجوابه نه و چې سپوږمۍ ولې د ځمکې نه چاپېره ګرځي، سیب ولې ځمکې ته راپرېوځي، ګریویټیشنل فورس څه شی دی، چې یو باډي له ته ټېله ورکړې نو هغه ولې خوځي. نو دا جوابونه کوي نو دې وجې نعوذ بالله د خدای پاک ضرورت به نه و پیښ شوی، خو دا جوابونه خلکو سره نه وو. نو چې د کوم څیز جواب نه و نو د هغې دپاره یو لا محدود قوت چې دی نو هغه ومانه چې یاره یو طاقت شته چې هغه دا کوي. د ونې نه سیب را پرېوتل چې دي نو په دې باندې انسان سوچ کوي او په دې سوچ نه کوي چې د ونه کې دا سیب کېږي څنګه، د خاورې نه میوه جوړېږي څنګه، د وښو نه پی جوړېږي څنګه. نو دغه انډسټري ته دې سوچ نه کوي او دلته دې دا سوچ کوي چې دی را پرېوتو ما ګریویټیشنل فورس زده کړو نو ما انقلاب راوست، بس اوس زما خدای پاک تاجت نشته، نعوذ بالله. خو خبره بنیادي دا ده چې د نیوټن ډېر فنډامنټل لاز دي په ساینس کې چې ډېر لوی انقلاب راوستی دی 1686 کې. د هغه لومبی قانون دا دی چې یو څیز ولاړي نو به ولاړي او چې رواني او به رواني تر څو پورې چې چا چېړلې نه. چې یو څیز له تا ټېله ورکړه نو هغه به په حرکت کې راځي او حرکت به د هغه د کمیت انورسلی پروپورشنلي او دغه فورس به ډایرکټلی پروپورشنل او د هر اکشن یو ریاکشن او هغه ریاکشن برابري او مخالف ډایرکشن. اوس چې هر کار یو ریزن غواړي، یو سټیمولس غواړي، نو تاسې څه کېدی شي چې پروډکټي او کریټري نه. تاسو ټولو ته دا وایم په دنیا کې داسې څه شی شته چې پروډکټ شته خو کریټري نشته. یو څیز روان دی او چا ولې ټېله نه ده ورکړې وداوټ اني سټیمولس، یو څیز روان دی، دا لاس لوند دی او چا پې اوبه نه دي اچولي، په لاس اوبه شته خو چا پې نه دي اچولي. نو زما کامن سنس دا وایي چې د هر عمل دپاره که د یو طاقت ضرورت دی، د طاقت د استعمال ضرورت دی، نو خدای شته او د دا کائنات جوړ کړي هم دي او ګرځي یې هم. که څوک وایي چې بګ بینګ وشو دا پخپله وشو، پخپله یو څیز د ساینس لاز وایي چې نه کېږي. د ساینس قوانین دا وایي
چې اسم په خپل نه کی چې اسم په خپل نه کیږي نو دا کائنات ولي بیگ بینګ ولي وشو او دا روان ولي انسان څنګه جوړ شو او دې حد ته څنګه راورسېد کچره واقعي ساينس تکړی او د ټولو مرزونو علاج عمومي او یو سړی په دې 4 ارب سال کې کم خلک یادې په دې کې هغه سړی پرفیکټ او هغه تر اوسه ژوند دی موږ به ومنو چې واقعي چې کم نالج دی دا د هغه په بنیاد دی خو خدای په کوم چې سکی نو هغه الاجیکل نه کوي لاجیک د هر سیس شاته شته منطق د هر سیس شاته شته خو د انسان عقل چې دی دا لیمیټډ او د خدای ذات او دغه کائنات انلیمیټډ نو په ډیرو سيزونو موږ نه پوهیږو نو دا موږ ته ثابتې چې یو طاقت شته چې هغه موږ په سترګو وینو نه خو دا هر څه روان کړی خو کومه یو څه ولې چې واقعي دغه دا کډو او د خپل هغه طرف ته روان شو او دا چې دا برجې کله اخوازي دا کوټه کله اخوازي کله د خو راځي موږ وایو چې دا د کائناتو کې کیږي خو که یو څه یو ترتیب سره روان دي نو دې مطلب دا دی چې سوچته چې هغه د ترتیب سره چلی یا کته وای چې را زه هیڅ عقیده نه لرم په هیڅ مم کار نشته نو د خو د بد د تصور د کم ځای نه راغی ته څو خوشاله چې خکې لکه زکات چې ته ورکې ته هغه چاله ورکې چې هغه د زکات حقداري د زکات حقدار چې دی هغه د څه تم کول شي یا به تعالی صدر کی نو بیا ته ولې ورکې د خدای لپاره که امریکا تاسو سره هیلپ کوي او انساني ښېګڼه نو دا انسان دله پر واټ کې څور کوي کدی څور کوي خدا هو تجارت دی خو که څه نو ورکې او غریب سره ښېګڼه کوي نو د په ذهن کې هغه خالق شته چې هغه به ماته ریوارډ راکړي دغه سوچونه چې دي او د خو د بد د تصور چې دی دا انسانیت له مذهب ورکړي او د ټولو نه اهم خبره چې کما زړو عالمانو او فلسفیانو کړي دا هغه دا چې ستا د کائناتو د موجوداتو د هر څه نه تم کټی شي ته مریض او ډاکټر د هسپتال نه راولېږلی چې ستا مرض ناقابل علاج دی او ته بیا هم ژوند دی دا یې څوک ساتي اخري اسره خدای پاک ته چې ټولې اسرې ختمې شي نو که تا د انسانیت نه دا اخري اسره واغست نو انسان به تباه برباد شي چې هیڅ هم نه هیڅ وسم نشته هیڅ هوپ هم نشته او بیا وایي خدای هر څه کولی شي په دکې دی تا تر مرګه پورې مطمئن رسوي چې خدای پاک اینی ټایم هر څه کولی شي نو دا غیبانه طاقت چې دی دا د انسان ضرورت دی او غریب ملکونه چې دي دا به ټول لیوني شي که د خدای اسره نه وي که د دې خلکو په تمه وي چې ما سره به دا سړی ښه کوي دا سړی ښه کوي او د هغه لته والی وي او دې کور ته راغلی وي نو دې به د ناامیدۍ نه مړو خو د خدای سره چې ده نو غریبو خلکو دپاره دا یو دومره لوی طاقت دی چې دې یې د هر چا نه لوی کړی او یو تکړه سوچ یې ورله ورکړی نو د خدای ضرورت پخوامو وسمو که ساینس جوابونه ورکوي نو هغه چې څه موجودات دي د هغې خپلو کې عوامل دي د هغې تفصیل تاله درکوي چې دا موبایل ما داسې تیل وو نو دا تر دغه ځای ولې لړ او دا به واپس څنګه راځي خو دا موبایل جوړ چا کو او دا طاقت تاله چا درکو د دغې تپوس دی نه کوي ساینس دغه تپوس نه کوي ساینس وایي چې کیږي شو خو دا چې څه کیږي نو دا په څه کیږي دغه پس چې دی دا د کم ځای نه راغلی دی نو که د دغې جواب ساینس پیدا کړو چې د نشته شته جوړولی شي او شته نش کولی شي تھنګنس ټو نتھنګنس او نتھنګنس ټو تھنګنس که د شته نه نش او د نش نه شتو انسان جوړ کړو نو بیا به موږ ووایو چې واقعي دا فلسفیان ټیک وایي او دغه ذات صرف خدای پاک دی چې دی دو نشته شته جوړولی شي او د شته نه نش جوړولی شي دغه ذات د خدای پاک مونږه د شتو په منځ کې د عواملو زده کړه کوو او دنیا ته پیدا رسو مونږ د خاورې فایدې ګورو نو هغه استعمالو او فایده ته رسو مونږ د ځمکې فایده ګورو چې دې کې غنم ونولي نو دا تخم کوي دا تاسو موږ نه ګورو چې ځمکه چا پیدا کړي خو موږ وایو چې دې کې دانه کې دي نو د ځمکه کې دا کمال شته چې دا وداتې روباسي او غنم به پکې کې خو موږ دغه پروسس نه وایو مونږ دا زده کړه کوو ساینس تاته دا ښیي چې اوبه د بره نه راځي او میګنیټ تاوي نو دا بجلی پیدا کوي
خو دا اوبه چا پیدا کړي دي؟ ساینس دغه نه انسر کوي. ساینس وایي چې وریځې پر وختې واورې راورېدې د هغې نه دریابونه جوړ شو، خو کائنات جوړ کړي چا دي؟ نو د دې جواب ساینس نه ورکوي. ساینس د استعمال طریقې کار تا ته ښیي او د هغې خصوصیات تا ته راجمع کوي، د هغې انجینیرنګ کوي او تا له یوزیبل او مارکیټیبل پروډکټس جوړوي. اوریجنل کریټر چې دی نو بل څوک دی. مونږه ریسرچ کوو، مونږه ډسکوري کوو، سیستا خو مونږ ګورو او د ځان د استعمال لپاره ټیکو. دک انساني عقل دی او کریټر اوریجنل چې دی نو هغه الله دی.